راځئ حوصلې دنګې او زړه لوی کړو. هر انسان غواړي چې په خپلو چارو کې بریالی وي او پرمختګ پکې وکړي. هر څوک د پرمختګ کوښښ کوي او دا یې هیله وي چې ورځ تر بلې ښه شي. موږ باید دا زده کړو چې څومره په خپل پرمختګ خوشحالیږو هماغومره د نورو پرمختګ ته هم باید خوشحاله شو. د هیڅ چا پرمختګ زموږ د پرمختګ خنډ نه دی. که مو د بل په بریالیتوب او پرمختګ زړه خور موږ هم مخته نشو تللی. که مو د بل لارې ورانولې زموږ لارې به هم آبادې پاتې نشي. د هیڅ چا پر بریا او پرمختګ مه خفه کیږئ. له دې ناوړه ناروغۍ ځان وساتئ. نیت پراخه کړئ. حوصله دنګه وساتئ او زړه لوی کړئ. د نورو په بریا کې خپله بریا ووینئ. داسې مه کوئ چې د بل په ناکامۍ کې خپله کامیابي غواړئ. که واقعا د یو چا پر پرمختګ ویاړئ او خوشحالیږئ په رښتیا یې ستاینه وکړئ او په اخلاص یې تشویق کړئ. که په زړه کې پرمختګ نشئ زغملی زړه ورته خورئ. مهرباني وکړئ. مصنوعي تشویق ته یې لاسونه مه پړه کوئ. د موقتې خوشحالۍ لپاره یې کاذبه او دروغجنه ستاینه مه کوئ. څه چې کوئ په ښه اخلاص او صداقت یې وکړئ. حتی په دښمنۍ کې هم اخلاص خوند کوي. دا لیکنه زهیر سپیڅلي کړې ده.